تاسو خبر یاست چې مطلب زوی ته څوک واده کوي دا مور پلار یعنی مور چې خوښوي اوس لور ته چې څوک میړه کوي هغه مور یا خویندې راسي لکه دوی چې خپله ځان ته ودونه کوي دا د هلکانو ودونه نه یعنې دغه واده ښځو او میړه واده په خپله خوښه وکړي بیا یې په خونه کې نه سر پرېږدي که غرمه خویند ته زوی ورلی ورور دوی سترګې برګې برګې ورته کوي ولې ورلی دا د اوس کار دی که مازدګر ورلی ولې ورځې خویند له ته نه شرمېږي دا د اوس کار دا بې شرمېده خویند ته مه ورځه په دی ټیم نو که هلته د مینې سره خندل خندا یې راغله بیا ګرځېن خوا به دې ته ولې د مینې سره خاندي او که یې مینه ډبوله زوی هغې بغارې والي بیا نو ګرځو ته لالا زمری دی لالا زمری دی لالا زمری دی په ملا یې ټکوي دا د میړه او د مینې چې کوم تعلق دی ته یې ولې نه په خوشحاله کوي چې دوی مینه کوي میړه او مینه مینه سره کوله ګرد کور پریشانه دی مور هم پریشان دی پلار هم پریشان دی کې سره ډبول ګرد خوشحال دی موږ د مینې دښمنان یو موږ د محبت دښمنان زوی د خونې راوتل خپل یو ماشوم یې د په غېږ کې نیولی یو هم ټول ځینې خوا دی ولې مینه ورسره کوي مو دې ته پرېږدي چې له مینې سره مینه وکړو وخاندو نه مو دې ته پرېږدي چې زوی په غېږ کې واخلو مور پلار هم نه پرېږدي ورونه هم نه پرېږدي نو موږ ټول د مینې دښمنان یو که ورور دی که مور ده که پلار دی موږ خپله د مینې دښمنان چې ته مینه نه پرېږدې په تا کې به بیا مینه څوک پرېږدي ورورګلوي نشته پلارګلوي نشته او بدنیتۍ دی د دې وجوهات چې دي وجوهات یې زه درښیم جهان چې موږ کله اقتدار و موږ 900 کاله باچي کوله ګرد نړۍ د دنیا چالاکو خلکو دا منصوبې جوړولې چې موږ به پښتون څنګه تباه کوو هغه په یوه لاره تباه کېږي چې موږ یې بې اعتماده کړو په دوی کې نفرت واچوو په دوی کې ورور اکاګلوي تربورګلوي واچوو میړه او مینه نه سره پرېږدو دا طرحې ټولې د دښمنانو دي دا په موږ کې چې کوم خویونه دا ګرد د دښمنان دا زموږ خویونه نه دي دا د دښمنانو خویونه دي یا د کتاب په شکل کې راوړي دي او دغه یې زموږ نفسیات جوړ کړي دي یعنې 800 600 300 کاله دنیا د دنیا چالاکو خلکو د دنیا چالاکو خلکو پوهانو خلکو د پښتانه په نفسیاتو کار وکړي اکا یې وراره ته ودري وراره یې اکا ته ودري مینه او میړه یې سره وجنګوله خواښه یې ونګور ته ودروله پلار یې زوی ته ودرولو دغه بدبختي په موږ کې پیدا کړې ورور سره خوابدي کوي نو دا د جهان دسیسې ولې جوړول په دې بې اتفاقي کې د دوی ګټه دا وه نن د دنیا ټول جنګونه پښتانه وګټل ولې خو د مور سره ځوان نه و برابر د خور سره نه و برابر د مینې سره نه و برابر د ورور سره نه و برابر د اکا سره نه و برابر د همسایه سره نه و برابر نو دی خوابدی و دا خوابدی پښتون خلکو راواخیستی امریکا یې په ماته که روس هم په مات کوي نیټو هم په ماته که نن هم ساتي نن هم په کورونو کې زموږ بې اتفاقي راچي ورور نه سره خوشحاله کوي اوس که ورور سره خوشحاله سي خو بیا کور جنت سو که مور زوی سره خوشحاله سي کور جنت سو که میړه او مینه سره خوشحاله سي کور جنت سو که پلار زوی سره خوشحاله سي کور جنت سو که همسایه او همسایه سره خوشحاله سي که اکا وراره سره خوشحاله سي دا کور جنت سو دا بیا نه جنګونو ته ځي نه ورور خپل سر بایلي نه په چا کار لري خپل کور ساتي د خپل کور دفاع کوي دلته زموږ خلکو د جهان د دسیسو دپاره ورور ووژئ اکا وراره ووژئ په خپل مابین کې سره ووژلو په خپل مابین کې سره مړه کړو ولې په موږ کې مینه د ژوند طریقه د ژوند دستور دا ټول په موږ کې وژلی دي او دا کار چې دی 300 کاله مسلسل په پښتانه کې کېږي موږ ته به دا ویل خلکو به دا ویل دا زموږ سپین ږیرو به ویل مینې ته د زړه حال مه وایه مینه چې د چپۍ پښتۍ پیدا ده مینې ته د زړه حال مه وایه مینه د چپۍ پښتۍ پیدا ده مینه چې د ورور راز نه ساتي مینه چې د ورور دا دښمن ده اوس چې یارې مینه وکړې بیا ورور راز نه ورته وایې اوس دا د مینې او د میړه تعلق دا د راز تعلق دی دا د زړه تعلق دی دا چې د زړه بیانونه سره ونه کړي رازونه سره ونه وایي په ولاکه شپه سره تېره کړي نو وایي دا مه سره وایي میړه او مینه سره خوابدي که میړه او مینه یې سره وولو یعنې دغه تعلق یې په موږ کړکېچن کړي اوس دا میړه چې دی د مینې څخه خوابد دی دا د چا په کارو جنګ کې بوتلی دغه خوابدی میړه بوتلی په جنګ کې استعمال کوي امریکا یې په ماته که دا خوابدی زوی د موره بوتلی د پلاره بوتلی ورور په جنګ کې استعمال کوي امریکا یې په ماته که روس یې په ماته کوي نیټو یې په ماته نن هم دغه بدبختي په موږ کې شته که دا بدبختي پښتون ولاکه جوړ سو پښتانه ولاک په ژوند خوند واخیستئ راځئ وروره دا زموږ پښتونولي راژوندی کړو مینه او محبت راژوندی کړو ورور ته ورور ووایو پلار ته پلار ووایو اکا په غېږ کې ونیسو وراره په غېږ کې ونیسو پښتون په غېږ کې ونیسو دا نفرتونه ختم کړو دا لغازونه ختم کړو دا کنایانې ختم کړو متحد سو یو سو مینه چې د زموږ د ژوند بنیاد دی باید موږ مینه وکړو باید په مینه کې څوک کار ونه لري د میړه او د مینې ژوند څوک نه کې خراب د پلار او د زوی ژوند څوک نه کې خراب او څوک په دې کې خبره کوي په دا مخه په چپه لاخه وي ولې پښتون خرابېږي نور هم تباه کېږي یو جان مننه الله مو خوشحاله